د خپل وطن ګل وطن قدرمنو لیدونکو سلامونه احترامات هیله د روغ جوړ اوسئ د یو بلې معلوماتي ویډیو سره زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو اورېدونکو عام خلک او عام افغانان چې کوم دي د هغوی علمي سویه دومره نه ده خو کورني درمل او په دغه شیانو باندې نن ویډیو کوو چې کورني درمل استعمالي افغانان او همدارنګه دغه کیمیاوي دوایي چې استعمالوي هغه څه رقم استعمالوي څه ډول یې باید وخوړل شي. زما مقصد او هدف نن ویډیو کې دا دی چې څه ډول ګولۍ باید وخوړل شي. د یو ډاکټر صاحب خبرې به مولو د هغې ویډیو به ګورو. زیاتره خلک دي ګولۍ ماتوي هغه بیا خولې ته کي یا مطلب خولې ته واچي مطلب په غاښونو باندې میده کي. نو ګولۍ باید څنګه وخوړل شي څه ډول خوړل کیږي راځئ دې ویډیو کې زموږ په ټولنه کې چې کله یو ناروغ ته ډاکټر ګولۍ ورکړي نو ځینې وخت داسې وي چې ګولۍ ډېرې اوږدې وي غټې وي نو مریض داسې فکر کوي چې راځه د ګولۍ په منځ نیمه کا نیمه به وخوري او یا د کوم مرض لپاره چې دته ګولۍ ورکړل شوي کله چې مرض ورو ورو په ښه کېدو شي نو دوی داسې فکر کوي چې راځه اوس مکملې ګولۍ خوړلو ته ضرورت نشته د ګولۍ په منځ نیمه کا نیمه به نن وخوري نیمه به سبا وخوري. نن به موږ په همدې بحث وکړو چې موږ کومې ګولۍ په منځ نیمولی شو نیمه خوړلی شو کومې ګولۍ باید موږ نیمې نه کړو. ډېره ساده خبره ده کومو ګولیو پاکټ باندې یا ډبي باندې چې دا ځینې اصطلاحات درته یادوم دا لیکلي وي دا به تاسې نه نیموئ. مثلا که پې لیکلي وو انټریک کوټډ ټبلیټس فلم کوټډ ټبلیټس یا مثلا پې لیکلي وو شوګر کوټډ ټبلیټس یا مثلا ځینو باندې لیکي ګیسټرو ریزسټنټ نو که دا اصطلاحات په لیکلی شوي وو دا ګولۍ به تاسې په منځ نه نیموئ. د دې ډېر وجوهات دي زه به یې سمپل ساده الفاظو کې ووایم. ځینې ګولۍ داسې دي چې هغه ته کله وخورې ګولۍ دومره کیمیاوي چې تا د معدې دیوالونه خوري د معدې زخم درته پیدا کوي او ځینې ګولۍ بیا داسې وي چې هغه ته چې کله خوري معدې ته لاړ شي هغه ګولۍ د معدې د تیزابو په مقابل کې ډېر حساس وي یعنې دا د معدې تیزاب د ګولۍ له وخت نه مخکې تخریب کړي نو ډېر کم شاید جذب شي او کوم خاص د نشتو حساب تاثیر به وي. نو د دې وجې نه کوم درمل چې تا معدې ته زیان رسوي یا کوم درمل دي چې په معده کې تخریبیږي د دې درملو نه د دې ګولیو نه ګیر چاپېره موږ یو کیمیاوي پوښ راتوو او بیا پاسه پې لیکو چې انټریک کوټډ ټبلیټس تر څو دغه پوښ د درملو حفاظت وکړي تر څو دا درمل په معده کې خلاص نشي د معدې دیوالونه ونه رژوي ونه خوري معدې زخم رامنځته نه کړي او یا د معدې تیزاب دغه درمل له وخت نه مخکې تخریب نه کړي دا کولمو ته باید لاړ شي. نو دې نه ګیر چاپېره یو کوټ راتاوي او پاسه پکټ باندې بیا کمپنۍ وله ولیکي چې انټریک کوټډ ټبلیټس نو دا به ته نه نیموې ځکه که دا ته نیمه کې مطلب تا پوښ یې منځه ویوړه او کله چې تا پوښ یې منځه ویوړه نو دا پوښ چې هر هدف لپاره وي نو دا ګولۍ چې معدې ته لاړه شي که دا درمل د اسیدو مقابل کې حساس نو له وخته مخکې به درمل تخریب کې به تاثیرات نه وي او که دغه درمل د معدې دیوالونه تخریب کوونکي وي نو بیا چې پوښ تا یې منځه ورنه ویوړلو نو دا درمل به د معدې دیوالونه رژوي تا ته به بالاخره د معدې زخمونه پیدا کوي. نو سمپل کومو درملو باندې چې کوټډ ټبلیټس وي دا به تاسې په منځ نه نیموئ. د دې یو اسانه پیژندګلوي دې سره هم کېږي کومو درملو باندې چې په منځ باندې کیله وي یو سر نه بل سر پورې او هغه ته په دوو مساوي برخو باندې ویشلی شي دا اکثره ان کوټډ ټبلیټ مطلب ته کولی شي دا نیمې کې خو چې کومو درملو باندې دغه کیله نه وي یو سر نه بل سر پورې منظمه کیله نه وي درمل ته په دواړو برخو باندې مساوي نشي نیمولی مطلب دا چې دا کوټډ دي دا به ته نه نیموي. دا یو اسانه پیژندګلوي هم ده که چېرته په منځ باندې کیله ورته کولی شي دا نیمه کې او دا اکثره ان کوټډ ټبلیټس وي. او په اخر کې یو خبره ده ځینې ګولیو سره یې مخته لیکلی وي ایکسټینډډ ریلیز ټبلیټ یا پې لیکلی وي سسټینډ ریلیز ټبلیټ یا پې لیکلی وي کنټرول ریلیز ټبلیټس یا د دې مخففات لیکلی شي مثلا ای آر ایکس آر ایکسل ایس آر سی آر دا مختلف قسمه حروف دي که چېرته دا پې لیکلی شي دا ګولۍ به هم تاسې په منځ نه نیموئ. وامه اورېدل د ډاکټر صاحب د خولې نه هیله ده چې په کورنیو کې عامه پوهاوی وکړي ګولۍ دغسې وخورئ مې ماتوئ مې په غاښونو میده کوئ. زموږ ستاسو خلک پوه شي یاره دا به ګټور داسې شي دا به زر دا مواد به دغه شي ورسېږي غذایانو هغه حجرو ته چې مطلب ضعیفې دي یا کمزوري شوي دي. ستاسو د ویډیو د کتلو نه ډېره زیاته مننه.
خوشاله اوسئ. ډېره مننه.